سارایي مګې له غار خپل سره ویست ځمکه ودربېده. د غار په خوله کې راټولې خاورې بیرته غار ته ورغړېدې. مګه په غار کې ننوته. په زرګونو تورې سپینې او خړې نرۍ پښې تېرې شوې. ځمکه دربېده. آسونه ششنېدل. په ګاډیو پسې د درنو تړلو توپونو غنجا خته. 3000 کسیزه سور لښکر په مړو دوړو کې پټ و. شېبه وروسته د هلمند د سیند پر غاړه سلګونه سپینې خیمې ودرېدې. د خیمو په منځ کې یوازینۍ سره خیمه تر نورو لویه او هسکه وه. په دې خیمه کې یو 15 کلن غښتلی ځوان ناست و. دا د خپل تره د انتقام فکرونه وهل. ټنډه یې تروه وه. په ذهن کې د کندهار ښار په سرو لمبو کې لید. ځوان خسرو خان نومېده. همدا 10,000 ګورجي پیاوړي عسکر یې تر امر لاندې ول. خسرو خان مازدیګر له خیمې ووت. 3 کسان د لرګي په پایو پورې تړلي ول. یو عسکر په وېرېدلي غږ وویل: صاحب کوچیان دي، د سیند پر غاړه مو له سلامتې رمې سره ونیول. خسرو خان د اوبو غاړې ته ورغی. پوځي جامې یې ویستې. اوبو ته ورګډ شو. څو عسکر مخامخ ګڼو لوښو ته ټوپک ونیول. خسرو خان تر لوښو لامبو ووهله. بیرته راوګرځېد. پښې یې پر ځمکه ولګېدې. په اوبو کې ودرېد. بابر لانده ویښته یې سره نښتي ول. ویې ویل: کوچیان راولئ. په لنډ وخت کې 3 لاس تړلي کسان راوستل شول. بیا یې له خپلو 15,000 جنګیالیو څخه 3,000 سپاره بیل کړل. د دوی مشري یې داود خان هوتک ته ورکړه چې فراه، سیستان او ګلستان ته لاړ شي او له خلکو مرسته وغواړي. په خپله له 2,000 کسانو سره له ښاره ووت او د هلمند د بست کلا په زړو کنډوالو کې پټ شو. خسرو خان وویل: اوس یې نو اوبو ته ور واچوئ. کوچیان له لاسونو پښو ونیول شول. اوبه باد شوې. شېبه وروسته د اوبو سر ته واړه ډومبکونه راوختل. یو پوځي په بیړه تولیا ورته ونیوله. خسرو خان ځان وچ کړ. جامې یې واغوستې. خیمې ته ننوت. سترګې یې پټې کړې. نیمه شپه د باندې راووت. پیرهدار ویده و. خسرو خان چیغه کړه. پیرهدار په بیړه ودرېد. ګڼ پوځیان له خیمو راووتل. خسرو خان وویل: زه ویده جنګیالي نه غواړم، اعدام یې کړئ. پیرهدار ته لاسونه ور ولوېدل. هغه چیغې وهلې. بخښنه یې غوښته. خو د دارګردې حلقې یې ورمیږ مات او چیغې یې غلې کړې. سهار ته یې د لښکر مهم قمندانان راوغوښتل. امر یې وکړ چې خپل څو کسان د جاسوسانو په جامه کې کندهار ته ولیږي او د میرویس خان د جنګیالیو د شمېر او جنګي امکاناتو په اړه معلومات راوړي. خسرو خان هوښیار سړی و. مخکې تر حملې یې د قومونو په اړه معلومات ټول کړي ول. پوهېده چې په دې خلکو کې د غلجي ابدالي کیسه توده ده. دا د قومونو په بې اتفاقۍ کې خپل بریالیتوب لیده. ځکه یې وار له واره پر کندهار د حملې پر ځای د ابدالیو مشر عبدالله خان د هرات والي مقرر کړ. خو عبدالله خان ډېر زر د خسرو خان په هدف پوه شو او ولایت یې پرېښود. خسرو خان نهیلی نه شو. ده هڅه کوله چې ځینې وړې قبیلې د ځان ملګرې کړي. خو میرویس نیکه هم غلی نه و ناست. د ده په امر ټولې کروندې ورېول شوې او حاصلات یې کلاو ته یوړل. میرویس خان پوهېده چې ښار محاصره کېږي. ځکه یې د 2 کالو غله، دانه او نور ضروري مواد ذخیره کړل. د ځینې قومي مشران نورو قبیلو ته ورولېږل. هغوی ته یې پیغام ور ووړ چې په یووالي کې مبارک دی او که دا ځل دښمن ته تسلیم شوئ نو بیا به د پیړیو لپاره د ازادۍ خوبونه ونه وینئ. د میرویس نیکه په امر له عمومي دروازو پرته د 2 کلا نورې ټولې دروازې په تیږو بندې شوې. د ټولو جنګي کلاو دیوالونو ته اضافه توپونه وخېژول. تر ښار ګرد چاپېره سرپټې مضبوط سنګرونه جوړ شول. دا د ښار اوسېدونکو ته ډاډ ورکړ چې تر خپله وسه به د دوی دفاع کوي. خو ځینې کسان نه قانع کېدل. د دوی په زړونو کې ویره ننوتې وه. له ښاره به هره ورځ کډې وتلې. میرویس نیکه خپله کورنۍ راوسته او په یوه جنګي کلا کې یې واړول. دا د ښار اوسېدونکو ته وویل چې خسرو خان د ګرګین وراره دی او د خپل تره په انتقام پسې راوتلی دی. که ښار وساتئ خسرو خان ماتې خوري او که ښار پرېږدئ بل ځای هم نشئ ترې خلاصېدی. کډې ودرېدې. ځینې تللي کسان هم بیرته راغلل. میرویس نیکه ټولو نارینه‌وو ته امر وکړ چې د خپلو کورنیو ښځې، پیغلې او تنکي ځوانان په ټوپک وپوهوي او د ضرورت پر مهال دې له ځانه دفاع وکړي. وروسته یې هرې کلا ته یو قمندان وټاکه. جنګي کلا یې سیدل خان ناصري ته وسپارله. د نورو کلاو مسؤلیت یې بابو جان بهادر خان، ملا پیر محمد میاجي، عزیز خان نورزئی، نوروز خان الکوزي او د نورو قمندانانو پر غاړه واچوه. بیا له خپلو 15,000 جنګیالیو څخه 3,000 سپاره بیل کړل. د دوی مشري یې داود خان هوتک ته ورکړه چې فراه، سیستان او ګلستان ته لاړ شي او له خلکو مرسته وغواړي. په خپله له 2,000 کسانو سره له ښاره ووت او د هلمند د بست کلا په زړو کنډوالو کې پټ شو.
سپېدې چاودلې وې خو لا هم پورته څو راڼه ستوري ځلېدل. کله کله به یو آس وششنید، یو ټوخی به راغی، په غونډیو کې به یوه لیوه وانګولل. داود خان هوتک له خپل لښکر سره بیرته را روان و. په لښکر کې یې 1000 سپاره جنګیالي اضافه شوي ول. اوس یې شمېر 4,000 ته ورسېده. دوی د شګلنو غونډیو په پیسکو کې روان ول. کله کله به یو آس ټوډه ووهله، مخکینۍ پښه به یې تر زنګنو په شګو کې ننوته. هوا ولاړه وه، شګې پر خپلو ځایونو پرتې وې. یو ناڅاپه زر شو، د داود خان هوتک یو جنګیالي چیغه کړه، لاندې ولوېد، مخکې شګې باد شوې. له شګو په سلګونو کسان راووتل، غشي وورېدل. د داود خان څو سپاره یو په بل پسې ولوېدل. داود خان چیغه کړه، کمین دی. آسونه وششنېدل. د داود خان جنګیالیو خپلې ټوپکې تشې کړې. له شګو راوتلي څو جنګیالي یو په بل پسې ولوېدل. داود خان چیغه کړه، شاته وګرځئ. د آسونو مخې راوګرځېدې. د داود خان لښکر شاته لاړ، لرې په دښته کې ودرېد. ورخطا جنګیالیو مخامخ غونډیو ته کتل، هېڅ هم نه و. داود خان ناره کړه، تش شوي ټوپکونه ډک کړئ. ټوپکونو ته بارود چرې او پلتې ور ولوېدې. واړه قمندانان راغلل، له داود خان سره ودرېدل. ټولو مخامخ غونډیو ته کتل. لرې د یوې غونډۍ پر سر یو تور ټکی ښکاره شو. ټکی ورو ورو غټېده. د غونډۍ پر سر یو سپور ودرېد. ورپسې پر یوه اوږده لکڼه پیلی بیرغ ښکاره شو. شېبه وروسته د غونډیو سرونو زرګونو سپرو واخیست. داود خان وویل، د خسرو خان لښکر دی. غلی شو، ویې ویل، څه کوو؟ یو قمندان وویل، پرې ورځو. بل په خبره کې ور ولوېد، نه تباهي ده، ورته ګورئ. ټولو غونډیو ته کتل، خړې غونډۍ تکې تورې ښکارېدلې. داود خان وویل، تاواني کېږو، 4,000 کسان له 1,000 جنګیالیو سره نه دي برابر. د یوه قمندان ټنډه تروه شوه. نو وتښتو؟ داود خان وویل، هو، خو دا بې غیرتي ده، خو زه په ځان وژنه کې غیرت نه وینم. لښکر ته مخ ور واړوه، چیغه یې کړه، شاته ګرځو. قمندانانو ته یې وکتل، ویې ویل، جګړه کوو خو دلته نه، دا دښته مو په ګټه نه ده. موږ باید د بست کلا تر کنډوالو پورې ځانونه ورسوو. غلی شو، ویې ویل، د خسرو خان له لښکرو دومره فاصله ونیسئ چې د توپ ګولۍ مو ونه خوري. یو وویل، خو که هغوی راپسې راچټک شول بیا؟ په دې شګو کې آسونه دومره تیز نشي تلای. بل دا چې خسرو خان په سلګونه درانه توپونه لري، سلګونه بګۍ له خوراکي او نور موادو ډکې دي، تیز نشي تلای. خو ټوله دښته شګه نه ده، که کلکې ته ورسېدو بیا؟ داود خان وویل، بیا به هغه وخت ګورو، اوس حرکت کوو. لښکر حرکت وکړ. دوی د خسرو خان له 1,000 سپرو څخه په ګلالۍ فاصله کې مخکې روان ول. 2-3 ځله توپونه وغړمبېدل، خو ګولۍ یې لرې لګېدې. غرمې ته شګې کمې شوې، پسته ځمکه ورو ورو کلکېدله. آسونه ګړندي شول، خو لا هم د دواړو لښکرو ترمنځ ډېره فاصله پرته وه. ماسپښین سپېره دوړه راغله، سترګې نه رڼې کېدلې، خو د داود خان جنګیالي ونه درېدل. مازدیګر دوړه کېناسته. د خسرو خان لښکر نه ښکارېده، آسونه ستړي ول. داود خان له دمې پرته بله چاره نه لیده، خو خپلو 2 سپرو ته یې امر وکړ چې په چټکۍ سره د بست کلا تر کنډوالو لاړ شي او میرویس نیکه ته احوال ورکړي چې د دښمن لوی لښکر در روان دی. له تیاري سره لرې په دښته کې سرې رڼاوې بلې شوې. د داود خان جنګیالیو حرکت وکړ. دوی تر هغې مخکې لاړل چې رڼاوې ورکې شوې. د شپې په دښته کې واړول، پیرې ودرېدې. ستړي لښکر سترګې پټې کړې. نیمه شپه یو پیرهدار په ځمکه پرېوت، پر سپېرو خاورې یې غوږ ولګاوه. ځمکه نری نری دربېدله. شېبه وروسته ټول لښکر ویښ شو. په شپه کې یې حرکت وکړ. سپېده چاود روانو اوبو ته ورسېدل. جنګیالي د اوداسه لپاره له آسونو ښکته شول. ډزې شوې. څو کسان اوبو ته ولوېدل. نورو آسونو ته ورمنډه کړه. پر زینونو پورې تړلې ټوپکې یې راواخیستې. توره غوټه را روانه وه. 2-2.5 زره کسان ښکارېدل. د داود خان جنګیالیو غونډې ووهلې. د ټوپکو له نالیو سپینې لوخړې راووتې. د دښمن سلګونه کسان ولوېدل. تورې راوختې. لاس په لاس جګړه ونښته. روانې اوبه سرې شوې. د خسرو خان عسکر یو په بل پسې لوېدل. د شا تګ ته چیغه پورته شوه. د شا تګ ته چیغې پورته شوې. پاتې عسکر بیرته شاته وتښتېدل. داود خان چیغه کړه، هلئ وخت مه ضایع کوئ. د خسرو خان سلامت لښکر روان دی. خپل ټپیان راټول کړئ، له دې ځایه ځو. درب شو. د توپ ګولۍ ولګېده. د داود خان ټنډه سړه شوه. لاس یې ور وړ، تورې خټې وې. داود خان چیغه کړه، د بست کلا کنډوالو ته نږدې یو، هلئ. هوا توده وه. د ستړو آسونو له خولو سپین ځګونه بهېدل. د سپرو مخونه سپېره ښکارېدل. میرویس نیکه وویل، څومره تلفات لري؟ داود خان سړه ساه وایسته. نه پوهېږم، 3-3.5 سوه ته رسېږي. میرویس نیکه د بست دروازې ته نږدې ټیټې غونډۍ ته وخوت. چیغه یې کړه، 100 کسه له ټپیانو سره ولاړ شئ. نور په ړنګو دیوالونو کې مورچې ونیسئ. یو آس هم حرکت ونه کړ. د لښکر له منځه یوه چیغه راغله، موږ جګړه کوو. میرویس نیکه وویل، په
پوهېږم خو موږ دلته تر ډېره مقاومت نشو کولی د تګ په وخت کې به د ټپیانو انتقال اسانه نه وي هلی نو 100 ستړي کسان رامخته شئ ټول غلي ول میرویس نیکه چیغه کړه دا یو امر دی څو کسان رامخته شول او له ټپیانو سره یې د کندهار ښار په لور حرکت وکړ د میرویس نیکه په امر څه کم 6,000 جنګیالي په کنډوالو کې پټ شول میرویس نیکه آس ته پونده ورکړه په دښته کې مخکې لاړ ودرېد له لرې یې ړنګو دیوالونو ته وکتل له سپیرو کنډوالو پرته هېڅ هم نه ښکارېدل بیرته غونډۍ ته وخوت د یوه دیوال سیوري ته کېناست دښتې ته یې وکتل لرې مړه دوړه ولاړه وه شېبه وروسته توره غوټه راښکاره شوه سراب و غوټه په هوا کې لړزېدله تر ځمکې پورته ولاړه وه وخت ووت د زرګونو آسونو پښې پر ځمکه لګېدلې میرویس نیکه وویل یو وار کوو خو پوخ وار غلی شو داود خان ته یې وکتل ویې ویل په جنګیالیو باندې وګرځه د دښمن د توپ له لومړۍ ګولۍ سره شاته ګرځو داود خان ورو ولاړ شو تر یو څه ځایه پر ملا کړوپ لاړ وروسته تر دیوال پټ شو وخت ووت داود خان بیرته راغی پرېوت ویې ویل ټوپک ورسیږي میرویس نیکه وویل مه کوه یو څه نور هم باید ماتل شو وخت ووت د آسونو د پښو دربا او د درنو توپونو غنجا راتله میرویس خان خپله کیڼه سترګه پټه کړه د مخې سپور یې د ټوپک په زخه کې راوست ورو یې وویل اوس یې وخت دی ماشه یې کش کړه ډس شو سپور لاندې ولوېد له کنډوالو په زرګونو ټوپکې تشې شوې په دښته کې آسونه وششنېدل میدان تیرو چیغو پر سر واخیست د خسرو خان لښکر شاته لاړ ګڼ مړي او ټپیان ترې پاتې شول میرویس خان وویل اوس نو ټوپک نه ورسیږي مخکې تر دې چې د دښمن توپونه وغړمبېږي باید دا ځای پرېږدو سور لښکر د کندهار ښار ته نږدې وړول خیمې ودرېدې درانه توپونه په اوږده کتار کې منظم شول د پسونو غاړو ته چړې سیخې شوې تور دیګونه بار شول خسرو خان خپله کیڼه سترګه پټه کړه نیم ګز اوږد دوربین یې ښي سترګې ته ورنږدې کړ مخامخ یې وکتل ویې ویل مازدیګر ته حمله کوو یوه پوځي په خواره خوله وویل صاحب لښکر ستړی دی خسرو خان چیغه کړه احمقه دومره صبر نشم کولی دا کوچنی ښار څه ستړیا غواړي پرې ورشئ ښار ته اور ورته کوئ غواړم چې د ماښام ډوډۍ د لمبو رڼا ته وخورم خسرو خان سرې خیمې ته ننوت اوږد وغځېد شېبه وروسته څو تنه قومندانان ورغلل پر میز یې یو کاغذ کېښود خسرو خان وویل څه دي صاحب د ښار نقشه له کومې خوا پرې ورشو خسرو خان وخندل کېناست نقشې ته یې وکتل ویې ویل ډېر وارخطا یاست یوه قومندان وویل صاحب میرویس خان په زرګونو جنګیالي لري زموږ د معلوماتو له مخې د هرې کلا دیوالونو ته توپونه خېژول شوي دي موږ خسرو خان چیغه کړه د ویرې خبرې مه کوئ څه کم 10,000 کسان یو وړوکی ښار نشئ نیولی غلی شو نقشه یې ورواخیسته ویې ویل جنګي کلا تر ټولو رانږدې ده له همدې خوا پرې ورځو توپونه ورمخکې کړئ حمله به تر لمر لوېدو مخکې کوو نقشه یې سره ټوله کړه تر څنګ ولاړ په ونه لوړ ځوان ته یې وکتل ویې ویل قلي بیګه لومړی به ستا تر قماندې لاندې 7,000 جنګیالي پر ښار ورځي عباس قلي بیګ وویل په سترګو په تا پسې به 10,000 نور سپاره در روان وي قمانداني یې زه په خپله غاړه اخلم اوس 11,000 کسان بس دي ټول غلي ول خسرو خان نقشه ورټوله کړه ویې ویل د حملې لپاره تیاری ونیسئ خو ګورئ ان ولاړه لوټه به هم تر پښو لاندې کوئ درب شو میرویس نیکه منډه واخیسته د چلزینو د غره پر لوړه ودرېد د توپ د ګولۍ دوړه جنګي کلا ته نږدې ولاړه وه خو پرله پسې توپونه دربېدل د ښار څنډې له دوړو ډکې شوې له کلاوو د ښځو او ماشومانو چیغې راتلې میرویس نیکه د یوه توپ تر څنګ ودرېد توپچي وویل صاحب د دښمن د خیمو تر مخ تورې غوټې ښکاري فکر کوم چې توپونه ښار ته رانږدې کوي ستا امر ته ماتله یو میرویس نیکه وویل موږ په لوړه کې یو له دې ځایه د توپ ګولۍ ورسیږي خو مه کوه یو څه باید نور هم رانږدې شي وخت ووت میرویس نیکه وویل اوس یې وخت دی د چلزینو د غره پر لوړه ایښودل شوي 10 توپونه یو په بل پسې وغړمبېدل د دښمن په لیکه کتار توپونو کې دوړې پورته شوې له هاخوا هم د توپونو له خولو شین لوګي راووتل ځینې ګولۍ د جنګي کلا پر دیوالونو ولګېدې نور تر کلا واوښتې په ښار کې څو ځایه سرې لمبې راوګرځېدې توپونه غلي شول د دښمن د خیمو تر څنګ زرګونه سپاره ودرېدل مخکې راغلل بیرته ودرېدل د لومړي لښکر تر شا په لنډه فاصله کې بل لښکر ودرېد دوهم لښکر لوی و میرویس خان چیغه کړه توپونه تیار کړئ د عباس قلي بیګ په مشرۍ 7,000 کسیز لښکر حرکت وکړ آسونه تېز شول چیغې راتلې میرویس نیکه وویل اوس
ځمکه ولړزېده، 10 توپونه یو په بل پسې تش شول. د جنګي کلا د دیوالونو پر سر ایښي توپونه هم ودربېدل. د عباس خولي په لښکر کې سرې لامبې راوګرځېدې، دوړې پورته شوې، آسونه ولوېدل، له درده ډکې تېرې چیغې اورېدل کېدې، خو لښکر ونه درېد، هماغسې مخکې روان و. شېبه وروسته له دواړو خواو زرګونه ټوپکې تشې شوې. د جنګي کلا له دیوالونو ګڼ جنګیالي ولوېدل. د خسرو خان تر قماندې لاندې 10,000 کسان هم د کلا تر دیوالونو ورسېدل. د توپونو او ټوپکو له خولو اورونه بادېدل. ښار د ښځو او ماشومانو له چیغو ډک و. میرویس نیکه چیغه کړه، د بهادر خان د حملې وار دی، هندارې تیارې کړئ. څو لویو آینو ته د مازدیګرني لمر ژېړې وړانګې سیخې شوې. ناڅاپه د خیتول د کلا عمومي دروازه خلاصه شوه. د بهادر خان تر مشرۍ لاندې 4,000 جنګیالي له کلا راووتل. د خسرو خان پر لښکر ورغلل. 4,000 ټوپک یو ځای تش شول. د خسرو خان په سلګونو جنګیالي ولوېدل. د خسرو خان لښکر شاته لاړ. د عباس قلي او خسرو خان د لښکرو ترمنځ فاصله ډېره شوه. له کلاو کورونو ونو کوڅو ډزې کېدې. د حسن قلي جنګیالي یو په بل پسې لوېدل. د دښمن په لښکر کې ویره او وحشت ګډ شو. د شاته تګ نارې پورته شوې. ماښام په خپلو خیمو کې ول. خسرو خان په غوسه ښکارېده. د په لومړۍ حمله کې 1,500 تلفات درلودل. په یوه میاشت کې یې پر ښار 3 نورې حملې هم وکړې، خو له تلفاتو پرته یې کومه ګټه ونه لیده. دا ځل د جنګي کلا تر ځنډ پورې هم ونه رسېد. خسرو خان پوهېده چې د ښار نیول اسانه خبره نه ده. د یو بل فکر وکړ. خپلو قمندانانو ته یې امر وکړ چې د ښار محاصرې ته تیاری ونیسي. دا د ښار په محاصره کې بریالیتوب لیده. خپلو قمندانانو ته یې وویل د ښار اوسېدونکي بله لاره نه لري. 3-4 میاشتې وروسته به یا له لوږې مري یا به تسلیمېږي. میرویس نیکه له اوله پوهېده چې ښار تر محاصرې لاندې راځي. د خپل قمندانان راوغوښتل. اوږدې محاصرې ته یې د تیارۍ په اړه وغږېدل. ویې ویل چې د 2 کلونو لپاره خواړه لري، خو بیا د هم له خوراکي موادو سره احتیاط کوي. وروسته یې وویل چې د ښار د باندې هم باید یو څوک ولرو چې د قبیلو له مشرانو سره خبرې وکړي، لښکر جوړ کړي او راتلونکي ته تیاری ولري. دا مسؤلیت سیدالخان ته وروسپاره. خو سیدالخان او نورو قمندانانو وویل چې د دې کار لپاره تر ټولو میرویس نیکه ښه دی. دی د قبیلو له مشرانو سره په ژبه پوهېږي، له ټولو قومونو سره نیک روابط لري، باوري کس دی او ډېر خلک پرې راټولېدای شي. میرویس نیکه نه منله. ویل یې چې خپل ولس یوازې نشي پرېښودلی، خو د نورو ټینګار دې ته اړ کړ چې د هغوی خبره ومني. قمندانانو وویل چې دا محاصره اوږده ده. میرویس نیکه د له خپلې کورنۍ هم له ښاره وباسي. خو میرویس نیکه وویل چې ټول ښار د ده کورنۍ ده، که ښار مري که پایي د ده کورنۍ به هم ورسره وي. میرویس نیکه په دوهم ورځ یوازې له 100 جنګیالیو سره له ښاره ووت. یوه اونۍ وروسته تر ټول ښار پردي عسکر راوګرځېدل. خسرو خان خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې د هوا مرغان به هم ښار ته له ننوتو او راوتلو ګرځوي. میرویس نیکه لومړی کلا ته لاړ. له مختلفو قومونو سره وغږېد. ټولو د مرستو ژمنه وکړه. میاشت وروسته یې د چمن او بورې خواته حرکت وکړ. له بلوڅو، کاکړو او د نورو قومونو له مشرانو سره یې خبرې وکړې. بیا د ابدالیو ځینو پاتې مشرانو ته ورغی. ټولو قبیلو د خپل ګډ کور د خلاصون لپاره د مرستې ټټرونه ووهل. میرویس نیکه له مختلفو قومونو 3,000 جنګیالي برابر کړل. مانجي ته لاړ. هلته یې واړول. کله کله به له ښاره د کوترو په واسطه پیغامونه ورته رسېدل. تر دې دمه د ټولو قمندانانو روحیه قوي وه. محاصره اوږده شوه. کله کله به دواړو غاړو ته توپونه وغوړمېدل، خو د خسرو خان لښکر له خپلو مورچو مخکې نه ورتلل. د مني په یوه سړه شپه کې د سیدالخان زر تکړه سپاره له ښاره ووتل. د ښار په لویدیځ برخه کې یې د خسرو خان پر عسکرو یرغل وروړ، خو ګټه یې ونه کړه. له راغلو 100 جنګیالیو ایله 400 کسانو بیرته روغې پښې یوړې. میرویس نیکه یو کوچنی کاغذ د کوترې پر پښه ور وتړه. سیدالخان ته یې لیکلي وو چې د خسرو خان د لښکر خوراکي مواد په خلاصېدو دي، ډېر وخت مقاومت نشي کولی، اوس یوازې ښار وساتئ. د میرویس نیکه خبره سمه وه. خسرو خان د عسکرو خوراکه ایله 15 میاشتې بس شوه. زرګونو آسونه هم واښه وغوښتل. خوار او ناروغ آسونه به چړو ته سیخېدل. وږو عسکرو به د آسونو غوښې خوړې. خو د پسرلي په پیل کې بیرته ښه شول. ښار ته نږدې یې له هلمنده د راتلونکو کوچیانو په سلګونو میږې، پسونه او اوښان راوګرځول او وږی لښکر د یو څه وخت لپاره بیرته موړ شو. آسونه هم بیرته یو څه په غوښه پټ شول. شنه باغونه د ونو پاڼې او راشنه شوي واښه ورته ښول. میرویس نیکه د کوچیانو د تګ لاره بدله کړه. دا د کندهار لویدیځو او شمالي برخو ته خپل کسان ولېږل چې پر دښتو یې پام وي. د جوزا د میاشتې په لومړیو کې یې هغه سلګونه په خوراکي موادو بار اوښان راوګرځول چې له هراته د خسرو خان مرستې ته راتلل. د خسرو خان په لښکرو کې بیا لوږه ډېره شوه.
دوی به د ریغو آسونو پر ستونو چاړې ورتېرولې. خو د هوا په ګرمېدو سره د میرویس نیکه زړه ولوېد. سیدال خان ورته لیکلي وو چې د غنمو په ذخیرو کې تورې وړې حشرې پیدا شوي دي او تر نیمایي ډېر غنم یې له خوراکه ایستلي دي. د اوړي په لومړیو کې د میرویس نیکه جنګیالي ډېر شول. له غزني، کلات، هلمند او نورو سیمو ګڼ کسان راغلل. د میرویس خان نیکه د جنګیالیو شمېر 6 ته ورسېد. له ښاره خواشینونکي پیغامونه را رسېدل. یوازې ماشومانو 3 وخته وچه ډوډۍ خوړلی شوای، نورو به 2 وخته ګزاره کوله. میرویس نیکه یو ځل د محاصرې پر لیکه حمله ور وړه، نه کېده. د خسرو خان جنګیالیو سخت مقاومت وکړ، بیرته را وګرځېد. میرویس نیکه فکر وکړ د باید د دښمن ځینې عسکر له مورچو را ولاړ کړي وای. یوه شپه یې د محاصرې لیکې ته نږدې څو پسونه پرېښودل. له سپېده چاوده سره د خسرو خان 2.5 وږي جنګیالي له خپلو مورچو منډه ور واخیسته. خو په ونو او کنډوالو کې د میرویس نیکه ناستو جنګیالیو د ټوپکو نالۍ ور واړولې. 2.5 کسان یو په بل پسې ولوېدل. خو دا چل بیا نه شوی تکرارېدی. په ښار کې هم لوږه ډېره وه. د ماشومانو 3 وخته ډوډۍ 2 وخته شوې وه. لویانو ته به یوازې 1 وخت ډوډۍ ورکول کېدله.